ها تیر سات کې موږ تاسو کوما شروع کړی و فکر کوم پرون او د کوما سبب ویلې هیستوري مې ویل لګوره فزیکل ایگزامینیشن به ویو د خیره او فزیکل ایگزام نه مخکې یو کلینیکل پریزنټیشن آف کوما د کوما ناروغ یو په کوم پریزنټیشن کې تاسو ته راځي کلینیکل پریزنټیشن آف کوما د کوما ناروغ په کوم پریزنټیشن کې موږ تاسو ته راځي اول چې ناروغ موږ تاسو ته راغی د کوما ناروغ چې تاسو ته وارډ ته راشي یا آی سی یو ته راشي یا ایمرجنسي ته راشي نو تاسو به څه کوئ ورسره اول تاسو د یو سیستمیک ناروغۍ دپاره ناروغ ولټوئ د یو سیستمیک ناروغۍ دپاره چې ناروغ کوم سیستمیک النس ونه لري که سیستمیک النس ولري نو د کوما علت به صحیح سیستمیک ناروغي به وي نو سرچ فار اولنی کار چې دی سرچ فار a systemic illness associated with coma کوما چې د کوما سره د کوما علت شي وي سیستمیک النس لکه مثلا یو ناروغ دی تاسو ګورئ هیپاټیک فیلیر لپاره ګورئ دا ناروغ خو تاسو ته چې راغلی دی لیور فیلیر خو نه دی د لیور فیلیر ساین پکې ګورئ مثلا جینډس پکې ګورئ که نه یا رینل فیلیر ناروغ خو رینل فیلیر نه دی پرون موږ تاسو په اسبابو کې ویلو چې سیستمیک ډیزیز هم د چی سبب کېدلی شي د کوما سبب کېدی شي په هغې کې موږ تاسو هیپاټیک فیلیر او رینل فیلیر ویللی یا ناروغ کوم پرالایز نه لري اوس یو خبره ده چې دا رینل فیلیر کې که چېرته ناروغ رینل هیپاټیک فیلیر خو جینډس رینل فیلیر ناروغان که تاسو ته کله کله کوما حالت کې راځي د دپاره یو چیک اپ وکړئ تاسو چې چېرته خو کوم فیسټولا نه لري فیسټولا ورته جوړېږي که نه ډیالایز دپاره فار هیموډیالایسس د هیموډیالایسس فیسټولاګانې به ګورئ دلته به تاسو ګورئ ټیوبونه به لګېدلي یا به دې ساحه کې لګېدلي یا به دلته لګېدلي فیسټولا به جوړه شوي فیسټولا شته که نه یا ګرافټ شته دی که نه یا مثلا بل ناروغ هم دا سیسټمیک النس کې رش دپاره ګوري رش ورباندې ګورئ په اوټو کې باندې رش شته که نه که ټول بدن باندې رش و ټول بدن باندې پټیکیاګانې او ټول بدن باندې رش و تاسو میننګو ککسیمیا ته فکر کوئ میننګو کوکسیمیا او میننګو کوکسیمیا چې دا په ټول بدن د رش سبب کیږي یا دا ناروغ دی تاسو ته راغی تاسو څه دپاره ګورئ د هیډ ټراما دپاره ګورئ چې ناروغ خو هیډ انجري نه ده کتلی سر لټوئ که نه ناروغ درته راغی ملټیپل انجري ده تاسو سر ګورئ چې دا سر اوس ناروغ سر خو مات شوی نه دی کوم ځای کې مثلا لسریشن شته که نه کوم ځای کې سیري دی که نه دی سیري یا مثلا کوم ځای کې فرکچر شته که نه اونډ یو زخم شته که نه یا مثلا تاسو ګورئ چې دلته ایکیموسس شته دی که نشته دی ایکیموسس تاسو ګورئ ټراما کې اکثرا ایکیموسس پیری اوربیټل وي سترګو په خوا او شا باندې پیری اوربیټل وي یا مسټاید سره وي د غوږونو ساحو کې دلته ایکیموسس شتون لري که نه لري یا غوږ نه وینه راځي که نه هیموټیمپانم ورته وایي هیموټیمپانم ډېر وخت موږ تاسو ګورو ناروغان راځي او د غوږ نه وینې رواني تاسو پوه ناروغ یې ټراما لیدلې ده په نیورولوجیکل اگزام به د خیر وروسته وایو په نیورولوجیکل سیستم کې موږ ګورو چې ناروغ میننجسموس لري که نه د غاړې شخوالی نیورولوجیکل سیستم کې
به موږ ګورو چې ناروغ مننجسموس لري که نه لري. دا مننجسموس ناروغان به درته راشي. غاړه به یې شخه وي، سر به یې شاته ځي، داسې به رواني. خصوصا میتوکلوپرامایډ اوور ډوسیج کې داسې کېږي. دا ډېر زیات ماشومانو کې ډېر کېږي مننجسموس. داسې لوحه تمثیلي لکه د مننجایټس په شان باندې نیک ریجیډیټي لري. بعض کیسونه ډېر کتلي دي او ایکسټرا پیرامیډل سنډروم چې ورته وایي یا سایډ افیکټ چې ورته وایي. او مثلا همدا نیورولوژیکل سیستم کې به ناروغ درته راشي، پارلیز لري که نه لري. پارلیز په خپله په خاصو حالاتو دلالت کوي. مثلا یو طرف هیمیپلیجیا ده، درته یو خپه یو لاس کار نه کوي، هو ته پوه شو چې دا سټروک دی، سټروک یې ورکړی دی. یو خپه یو لاس کار نه کوي، سټروک یې ورکړی دی. ناروغ چې د خولې لارې خبر نشي کولی، اپیزیک دی، ډسارتریا لري، تاسو فکر کوئ چې سټروک ته تللی دی، سټروک دی. او یو طرف ویکنس دی. که پاراپلیجیک کې دواړه پښې کار نشي کولی، تاسو پوهېږئ چې خبره په سپینل کارډ کې د سپینل کارډ انجري لیدلې ده. که کوادریپلیجیا یې څلور واړه کار نشي کولی، بیا خو کیسه بیخي خرابه شي. نو تاسو ګورئ چې نیورولوژیکل سیستم کې ناروغ تاسو ته په کومه لوحه کې راځي. مننجسموس نښې نښانې شته که نه شته، او همدارنګه د پارلایز نښې نښانې په ناروغ کې شته او که نه شته. بل به ناروغ تاسو دې دپاره ګورئ چې په دې ناروغ کې ریسک آف هرنیشن شته دی که نه شته دی. ریسک آف هرنیشن شته که نه. ریسک آف هرنیشن. اوس به هرنیشن څه ته وایي او څنګه رامنځته کېږي، ولې رامنځته کېږي؟ هرنیشن ځکه رامنځته کېږي چې دلته په دماغ کې یو ماس لیجن وي یا اډیما وي. په دماغ کې څه وي؟ یو ماس لیجن وي یا اډیما وي. دا په دغې باندې دماغ باندې څه کوي؟ تاثیر کوي، شفټ کېږي، شفټ انټو برین ټیشو. تاسو ګورئ چې دماغ د یو پردې په واسطه باندې څه شوی، احاطه شوی، کور شوی دی که نه. خو چې کله په دماغ باندې فشار راشي، زور راشي، یا ماس افیکټ وي یا اډیما وي، او دا یو طرف بل باندې فشار راوړي، دا بل به څه کوي؟ وځي به که نه، پردې نه به وځي، هرنیشن به کوي، وځي به. هرنیا هم دې ته وایي چې یو برخه راوځي که نه، دلته یو برخه وځي دماغ، یو برخه دماغ وځي. نو اوس ګورئ چې ریسک آف هرنیشن په چا کې شته دی. ریسک آف هرنیشن په چا کې دی؟ شته دی که نه شته دی؟ که چېرته یو ناروغ کې ریسک آف هرنیشن و، دا ناروغان باید یا په نیورو آی سی یو کې او یا په نیورو سرجیکل آی سی یو کې دا اډمټ شي. او دا زیاتره وخت چې کله آی سی پي ډېره لوړه شي، انټراکرانیل پریشر ډېر لوړ شي، په هغې کې بیا د هرنیشن خطر زیات وي. د انټراکرانیل پریشر زیاتېدل د دې سبب کېږي چې آی سی پي هرنیشن وشي، برین هرنیشن وشي. او هرنیشن ډېر خطرناک شی دی. نو په دې خاطر کومو ناروغانو کې چې ریسک آف هرنیشن و، نو هغه به څه کوي؟ نیورولوژیکل آی سی یو کې، نیورو آی سی یو یا نیورو سرجیکل آی سی یو کې باید اډمټ شي. او دا فریکوینټ نیورو چیک اپ ته ضرورت لري. بیا د دې باید نیورو چیک اپ وشي، نیورولوژیکل ایگزام د دې بیا وشي چې وګوري دې کې اوس هرنیشن راغلی دی که نه دی راغلی. بیا په دې ناروغانو کې ما مخکې ویل چې دې دپاره علت چې شی دی چې هرنیشن منځته راځي، د آی سی پي زیاتوالی دی، انټراکرانیل پریشر. او انټراکرانیل پریشر کله زیاتېږي؟ څنګه موږ پوهېږو چې انټراکرانیل پریشر زیات دی؟ نو تاسو به نن سپیسیفک ساین اینڈ سمپټمز په ناروغ کې ګورئ. سمپټمز اینڈ ساین
of increased increased ICP, intracerebral pressure. د دې د زیاتوالي نن سپیسیفیک ساین اینڈ سمټمز به ګوري په ناروغ کې. لکه هغه څه دي، لکه ناروغ په زړه بدوالی لري، ناروغ ته زړه بدوالی پیدا شو، ناروغ ته اومیټنګ پیدا شو، کانګې پیدا شوي، ناروغ ته چې د هیډیک پیدا شو، ناروغ ته هایپرټینشن پیدا شو، ناروغ ته برډیکارډیا پیدا شوه، irregular respiration ورته پیدا شو، د تنفس هغه ګډوډېدل پیدا شو، ناروغ ته پپل اډیما ورته پیدا شو، پپل اډیما پیدا شو ورته، ویژوال ډسټربانسز ورته پیدا شو، لکه پسترګو ورته پسترګو مې تیاره شوه څه راته نه ښکارېږي، پسترګو مې تیاره شوله، ناروغ څه وایي؟ ویژوال ابسکیوریشن ورته وایي. او الټرمنټل سټیټس، دماغي حالت د ناروغ ګډوډ شو، تاسو فکر وکړئ چې مې بي انکریز ICP، انټراسیریبرل پریشر زیات شوی دی. اوس انټراسیریبرل پریشر زیات شو، دس از د رسک فار هرنیشن، او هرنیشن بیا خپلې نښې لري، که انکل هرنیشن یې خپلې نښې لري، که سنټرل هرنیشن یې خپلې نښې لري، او که د هرې برخې څه هرنیشن یي، هغه به موږ تاسو په نیورولوجیکل ایگزام کې وایو. د څو خبرې یاد وساتئ، یو دا چې اول ناروغ موږ ته راشي فار سیسټمیک النس، سیسټمیک النس دپاره به دا ناروغ لټوو، لکه ما مخکې لیور سیروسس، هیپاټیک فیلیر، رینل فیلیر، فیسټولاګانې، ګرافټونه، دا شیان ګورئ، رش ګورئ، میننګو ککسیمیا دپاره چې ناروغ اوس رش لري که نه لري. همدارنګه په ناروغ کې چې دی د نیورولوجیکل ایگزام کې میننجسمس ګورئ چې ناروغ میننجسمس لري که نه لري. یا همدارنګه په ناروغ کې د پارالایسس دپاره نښې ګورئ، پارالایسس. همدارنګه په ناروغ کې کله کله د سیسټمیک انفیکشن دپاره نښې ګورئ، لکه ټمپریچر چې وروسته استاد موږ تاسو په فزیکل کې وایو. او نیورولوجیکل کې موږ ګورو چې اوس رسک اف هرنیشن شته دی که نشته دی. هرنیشن څه وخت منځته راځي؟ هغه وخت منځته راځي چې ماس لیژن یا ایډیما وي او هغه برین ټیشو باندې فشار راوړي، هغه شفټ کي، هغه وځي. او که چېرته رسک اف هرنیشن و نو ناروغ باید په OPD یا نور واډونو کې ونه ساتل شي، نیورو ICU کې یا نیورو سرجیکل ICU کې وساتل شي، ځکه په دې هغوی ډېر پوهېږي، نیورو والا پې پوهېږي چې هغوی بیا فریکوینټ نیورو چیکاپ وکړي. او نیورو چیکاپ کې باید دوی د نیورولوجیکل ساین اینڈ سمټمز، نیورولوجیکل ساینس دا وګوري. موږ مخکې ویل چې رسک اف هرنیشن په هغه چا کې زیات دی چې هغې کې ICP لوړه شي، انټراکرانیل پریشر یا انټراسیریبرل پریشر زیات شي. او انټراسیریبرل پریشر دپاره کوم نن سپیسیفیک ساین اینڈ سمټمز چې دي، زړه بدوالی، کانګې، سردرد، هایپرټینشن، برډیکارډیا، ایریګولر ریسپایریشن، پپیلیډیما، ویژوال ابسکیوریشن او الټرمنټل سټیټس دي. نو په دې حالاتو کې ICP لوړه وي، نو تاسو سوچ وکړئ چې شته ICP لوړوالي ته، او د ICP لوړوالی چې سبب کېږي د هرنیشن. او که هرنیشن راشي نو بیا هغه ځان دپاره خپلې نښې نښانې لري. نو را به شو د دې ناروغانو فزیکل ایگزام ته. او فزیکل ایگزام کې به اول جنرال فزیکل ایگزام د دوی وکړو، جنرال فزیکل ایگزام نه وروسته او بیا نیورولوجیکل فزیکل ایگزام ته ورسو. اول جنرال فزیکل ایگزام، عمومي فزیکي معاینه دي ناروغانو چې موږ تاسو کوو، عمومي فزیکي معاینه. نو اول کار چې کوو ټمپریچر چیک کوئ، او په دې کې فیور یا تبه، هائی ټمپریچر، هائی ټمپریچر، تبه ګورو. تبه موږ ته څه راښیي؟ که یو ناروغ راغی تاسو ته او په کوما حالت کې دی او تبه لري، یو ناروغ تاسو ته راځي کوما حالت کې دی، انکانشیس منټل سټیټ یا الټر منټل سټیټس کې دی،
او تبه لري تاسو کومو ناروغۍ ته فکر کوئ کومو شیانو ته فکر کوئ مهم شی دا ده چې یو سیسټمیک انفیکشن ته فکر کوئ سیسټمیک انفیکشن ته فکر کوئ او په سیسټمیک انفیکشن کې تاسو کومو شیانو ته فکر کوئ اکیوټ بیکټیریل میننجایټس ته اکیوټ بیکټیریل میننجایټس ته بل څه ته فکر کوئ انسیفالایټس ته وایرل انسیفالایټس ته بل څه ته فکر کوئ سیریبرل ملیریا ته ګور ناروغ د تبه لري که نه څه لري تبه لري تاسو څه ته فکر کوئ یا بکټیریل میننجایټس سیسټمیک انفیکشن کې یا وایرل انسیفالایټس ته یا سیریبرل ملیریا ته اگر که کتاب کې سیریبرل ملیریا نه وراغستې خو زموږ ستاسو د وطن پتالوجي ده موږ له ډېر ناروغان راځي زموږ خپل ایکسپیرینس دا ښایي چې موږ له ناروغ راغی انکانشس سټیټ کې وو او تبه یې لرله تاسو یو دغه څه ته فکر وکړئ سیریبرل ملیریا ته ځکه ملیریا زموږ ستاسو وطن کې څنګه ده انډیمیک ده که نه ډېره ده دویم به چې ته فکر کوئ هیټ سټروک ته لمر وهلي ته ګرمۍ وهلي ته کېدای شي ناروغ څه وي هیټ سټروک وي بل به موږ تاسو چې ته فکر کوو نیورولیپټک ملیګننټ سنډروم په نوم باندې یو سنډروم دی نیورولیپټک ملیګننټ سنډروم بل څه ته فکر کوئ ملیګننټ هایپرترمیا due to anesthetic or anticholinergic drugs overdosage ये इंटॉक्सिकेशन ही ځکه ناروغ موږ ته آسان کانشس سټیټ کې راغلی دی که نه کوما کې راغلی دی کوما کې راغلی او ورسره لوړه تبه لري نو یا سیسټمیک انفیکشن ته فکر کوو یا هیټ سټروک ته فکر کوو یا نیورولیپټک ملیګننټ سنډروم دا یو شمېر درملو د پویزنینګ د وجې رامنځته کېږي نیورولیپټک ملیګننټ سنډروم او یا malignant hyperthermia due to anesthetic and anticholinergic intoxication د فکر کوئ او یا کله کله ریرلی ورته وایي ریرلی نادرن کله کله څه کېږي چې داسې یو آفت وي داسې یو مرض وي داسې یو مشکل وي چې په هغې کې هایپوتلمیک ټمپریچر ریګولیټنګ سینټر ډسټرب کېږي ریرلی تبه د څه شي د وجې رامنځته کېږي الیژن یا آفت دی چې د آفت څه کوي ډسټربینګ هایپوتلمیک regulating center disturbing hypothalamic regulating center په هایپوتلاموس کې چې د ټمپریچر د نظم کوونکي یا برابرونکي یا متوازن کوونکي یا تنظیمونکي مرکز آفات مشکلات مریضتیاوي ناروغتیاوي د چی سبب کېږي د دې سبب کېږي چې
د دې سبب کېږي د دې ریګولیټنګ سنټر چې تبه رامنځته شي ځکه دا ټمپریچر ریګولیټ کولی نه شي چې دې ته بیا سنټرل فیور هم ورته وایي دې ته بیا څه وایي سنټرل فیور بدون د دې چې کوم سیسټمیک انفیکشن موجود وي کوم بل کاز موجود وي سیسټمیک انفیکشن باندې بل کاز باندې خو په دماغ کې چې کوم په هایپوتلاموس کې چې کوم ټمپریچر ریګولیټنګ سنټر دی هغه ډسټرب شوی دی د یو ناروغۍ د وجې نه چې ډسټرب شو بیا دا ټمپریچر ریګولیټ کولی نه شي ناروغ به تبه لري او موږ تاسو به انټي بایوټیک ورکوو چې ودرې ناروغ تبه لري حال دا چې خبره به چېرته وي پاس دماغ کې به کله کله ناروغ باندې کنولژن یې راځي قوي کنولژن یې ورباندې راشي هغې ته وایي تبه چې دا داسې کمه درجه لو ګریډ فیور په څه شي کې رامنځته کېږي لو ګریډ فیور کله کله following by vigorous convulsion or seizure following vigorous seizure ناروغ باندې جټکی تیری شي کنولژن تیری شي قوي د هغې په تعقیب باندې یو لو ګریډ تبه په ناروغ راتلی شي د هغې د وجې هم ناروغ تبه لږ پیدا کوي ایمای ناروغانو کې هم کله کله وایي 3 ورځو پورې کېدای شي ناروغ کې تبه راشي مایوکارډیل انفارکشن دا خو صرف په ټمپریچر کې تاسو ګورئ ښه چې ټمپریچر های دا های ټمپریچر دی اوس به وګورو چې لو ټمپریچر کې کوم حالات دي داسې حالات شته چې هغلته ټمپریچر ښکته کېږي هایپوترمیا تاسو په کوم حالت کې ګورئ هایپوترمیا کوما ناروغ دی او ناروغ هایپوترمیا ته لاړه هایپوګلیسیمیا کې ناروغ چې هایپوګلیسیمیا ته لاړ شي ورسره هایپوترمیا ته ځي الکول باربیټوریټ sedative and phenothiazine intoxication د الکول انټاکسیکیشن وي باربیټوریټ انټاکسیکیشن وي سیډیټیو او یا د فینوتیازین انټاکسیکیشن وي دي کوم ناروغ هایپوترمیا ته تللی شي پیریفرل سرکولیټري فیلیر وي پیریفرل محیطي دورانی عدم کفایه معنا دا چې پرفیوژن نه برابري پیریفرل سرکولیټري فیلیر وي محیطي اعضاو ته پرفیوژن خراب شي لکه شاک حالات کې هایپوترمیا ته تللی شي او یو ناروغ دی هغه ایکسسیو یا ایکسټریم هایپوتایرودیزم کې دی دا هایپوتایرودیزم په اخري مرحلو کې دی شدیدو مرحلو کې لکه موږ تاسو میګزیډیما ویلې وکنه او په میګزیډیما کې هایپوټنشن هایپوونټلیشن هایپوګلیسیمیا هایپوترمیا هر څه پکې صحیح هایپوي هر څه پکې هایپوي یو حالت دی که چېرته د هایپوترمیا یو حالت دی که چیرې باډي ټمپریچر less than 31 سنټیګریډ نه راښکته شي که 31 درجې سنټیګریډ نه د وجود حرارت راښکته شي دا خپله د کوما سبب کیږي وداوت انډرلاینګ کاز بدون د دې چې کوم بل سبب د کوما موجود وي
بدون د دې چې د کوما بل علت موجود وي او باډي ټمپریچر 31 سنټیګریډ نه راښکته شي دا خپل ناروغ کوما ته ځي دا د کوما سبب کیږي خپل هایپوترمیا ناروغ کوما ته وړي شي نو دا موږ صرف ټمپریچر ولیدو جنرال فزیکل ایگزام کې موږ تاسو یو جنرال فزیکل ایگزام وکړو سیستمیک ته لا نه یو رسیدلی یوازې ټمپریچر کې دومره خبرې دي کرا شو موږ تاسو ریسپیریټری ریټ دا که ناروغ موږ تاسو ته په ټکیپنیا کې راشي که موږ تاسو ته په خراب تنفس کې راشي نو په کوم حالات دلالت کوي ټکیپنیا که ناروغ موږ تاسو سره راشي په ټکیپنیا کې نو ټکیپنیا حالت او ناروغ په کوما کې نو دوه شانته فکر وکړئ یا الټرمنټل سټیټس تاسو دوه شانته فکر وکړئ یا میټابولیک اسیدوسیس ولري ناروغ او یا به نیمونیا ولري تاسو یا نیمونیا ته فکر کوئ او یا میټابولیک اسیدوسیس ته فکر کوئ او که چېرته د ناروغ تنفسي حالت aberrant respiratory pattern نو په دې وخت کې موږ تاسو څه فکر کوو موږ تاسو ته فکر کوو چې مسله برین سټیم کې ده برین سټیم لیژن چې موږ تاسو د خیره په نیورولوجیکل ایگزام کې او خبرې کوو موږ په دې باندې برین سټیم څو برخونه جوړ دی درې برخونه پونس میډولا اوبلانګاټا او میډ برین نو میډولا اوبلانګاټا کې چې د ریسپیریټری سنټر دی کنه نو که په برین سټیم کې لیژن وي نو ریسپیریټری پیټرن به څنګه دا به ګډوډ که یو ناروغ راغی هایپرټنشن کې موږ له خبره فشار ته ځي مارک هایپرټنشن دی که ناروغ موږ تاسو سره راغی په مارک ډېر لوړ فشار کې تاسو څه فکر کوئ او ناروغ راغی ورسره کوما کې فشار ډېر لوړ دی او ناروغ کوما کې دی یا دماغي حالت د ناروغ خراب دی تاسو هایپرټنسیو انسیفالوپیتي ته فکر کوئ هایپرټنسیو انسیفالوپیتي ته فکر کوئ تاسو سیریبرل هیموریج ته فکر کوئ د هایپرټنشن په بیس کې شاید سیریبرل هیموریج راغلی وي تاسو لارج سیریبرل انفارکشن ته فکر کوئ او تاسو هیډ انجری ته فکر کوئ ناروغ فشار لوړ دی کانشیس خراب دی نو په دې حالت کې موږ تاسو مجبور شي ته فکر وکړو هایپرټنسیو انسیفالوپیتي ته سیریبرل هیموریج ته لارج سیریبرل انفارکشن ته او هیډ انجری ته ناروغ راځي په هایپوټنشن کې ناروغ هایپوټنشن لري او کوما کې دی هایپوټنشن ان کوما هایپوټنشن ان کوما هایپوټنشن کې راځي نو تاسو څه فکر کوئ الکول اور باربیٹوریٹ پوائزننگ یا انٹاکسیکیشن تسمم انٹرنل بلیڈنگ
یا هیموراج داخلي خونریزي ده. مایوکارډل انفارکشن ته فکر کوئ چې په دې کې disturb or decrease or reduce blood delivery to the brain. برین ته د وینې سپلای کمیږي او چې سپلای کمه شي نو اکسیجن صحیح نه رسیږي، چې ونه رسیږي بیا به ناروغ دماغي حالت صحیح نه وي. تاسو فکر کوئ چې مې بي سپسس د وجې هایپوټنشن ته تللی او ناروغ کوما ته تللی دی، یا به دا وي چې ناروغ به پروفاونډ هایپو تایرودیزم کې به وي، موږ مخکې ویل چې په دې کې هایپوټنشن وي، او یا به اډیسونین کرایسس وي. دې کې هم هایپوټنشن وي، اډیسونین کرایسس. دې کې هم ناروغ هایپوټنشن او هایپوونټیلیشن او هایپوترمیا او دې شان ته ځي. کله کله اډرینل کرایسس د تایرايډ کرایسس سره یو ځای وي، مګزیډیما پلس اډیسونین کرایسس. په همدې خاطر وایي چې تاسو ناروغ ته هغه وخت تایرايډ هورمون نه ورکوئ، تایرايډ هورمون ریپلیسمنټ ورکوئ چې مخکې تاسو د هغې نه سټیرايډ ورکړي. سټیرايډ به مخکې دی ورکوئ، ځکه که چېرته تاسو ناروغ ته سټیرايډ نه ورکړي او تایرايډ هورمونز ورکوئ، کیدای شي دا اډرینل کرایسس یا اډیسونین کرایسس کې پرمختګ ورکړي. ورته فنډوسکوپي ورته کوئ ناروغ ته. فنډوسکوپیک ایگزامینیشن کې یا د فنډوسکوپي په معاینه کې موږ تاسو ګورو چې ناروغ آی سی پي لوړه ده که نه ده لوړه. انکریزډ آی سی پي لوړه ده که نه؟ که آی سی پي لوړه وه، انکریز آی سی پي، نو تاسو به ګورئ پاپیلوډیما به وي. پاپیلوډیما په ناروغ کې به د سب ارکنایډ هیموراج نښې وګورئ. دې کې سب هارټ هیموراج وي. اوس به تاسو چې سب هارټ هیموراج څه ته وایي. دلته سب کنجکټیول هیموراج یا مثلا د دې ریټینا شاتل د تاسو هیموراج ګورئ، سترګو کې به هیموراج شي. دا په شي باندې دلالت کوي؟ په سب ارکنایډ هیموراج باندې دلالت کوي. بل به تاسو چې وګورئ هیپاټایټس انسیفالوپیتي نښې به په ناروغ کې وګورئ. د هیپاټایټس انسیفالوپیتي نښې به په ناروغ کې وګورئ چې په دې کې به تاسو پاپیلوډیما په سترګو کې، البته په فنډوسکوپي کې، او کراسنګ ارټري اوور وینز یا کراسنګ اف ویزلز چې ورته وایي، ویزل کراسنګ چینجز پاپیلوډیما کې. ویزل کراسنګ چینجز یا ارټریووینوس نیکینګ ورته وایي. تاسو په ناروغ کې ایگزوډیټ وګورئ، کارټنول سپاټ چې ورته وایي. تاسو به هیموراج وګورئ، موږ بابل تیر وخت کې ویلو چې فلیم شیپ هیموراج. د هیموراج نښې نه خارج سترګو کې وګورئ. تاسو پوټکی ګورئ، کوټانیس پیټیکیا،
कुटानिस पिटिखियाګانې په چیش دلالت کوي. که موږ تاسو پکې کوټانس پیټیکیا ولیدله نو موږ تاسو ترومبوتیک ترومبوسایتوپینیک پرپورا ته فکر کوو. ترومبوتیک ترومبوسایتوپینیک پرپورا ته TTP چې ورته وایي. ترومبوتیک ترومبوسایتوپینیک پرپورا ته فکر کوو. مخکې مې یاده ولي وکړله په انفیکشن کې میننګوکوکسیمیا ته فکر کوو. میننګوکوکسیمیا ته او یا بلیډینګ دیاتیسس ته فکر کوئ چې ناروغ بلیډینګ آفات لري. بلیډینګ دیاتیسس که چېرته په ناروغ کې یا سیانوسیس و یا रेडिश कलर हो او या अनिमिक और अनिमिक कलर डिस्कलरेशन हो नو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو سیستمیک ایلنس ته فکر کوئ. سیستمیک ایلنس یو سیستمیک آفت ته فکر کوئ اور कार्बन मोनो ऑक्साइड पॉइजनिंग था. कार्बन मोनो ऑक्साइड पॉइजनिंग नारोغ درته راوړي شفاخانه کې یا ایمرجنسي کې نوکري او چې ګوري سینوټیک دی یا ریډش کلر دی موږ تاسو ریډش فیس ویلی وو. ریډش فیس یو سبب په دې کې څه و د مخ ریډش فیس چې وي कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. نو कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ته فکر کوئ. نو دا جنرل فزیکل ایگزامینیشن آف د کوما پیشنٹ شو. کوما ناروغ جنرل فزیکل ایگزام کې دا خبر رالی. نیکسٹ نیورولوژیکل ایگزامینیشن وایو چې څنګه په کوما ناروغ کې موږ کم نیورولوژیک سایلونه ګورو او بیا پکې ریسپیریټري پیټرن څنګه ګورو کم شیان ګورو او بیا ورپسې به لیب انویسټیګیشن کم معاینات ورته کوو او بیا به څه ورسره کوو دا ټول منیجمنټ کې شو.